السلام علیکم ورحمت الله. ډیرو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مو تاسو ته ویلي ول، زموږ یو ډیر قدرمن مېلمه نن زموږ ته راځي او الحمدلله صافي ټراول اینډ ټورز ته الله پاک دا موقع په لاس ورکړې چې د داسې قدرمن انسان دلته لبیک وکړي او هغوی ته ښه راغلاست ووایي. نو هغه د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. زه موسی او زموږ ټول ټیم دلته د دې مبارک انسان په تمه یو. ډېر زر په تاسو باندې وینو چې دا به څه الله تعالی به دې هېڅ کله هم ناکامه نه کړي که دغه یو کار دې په خپل ژوند کې ادا کړ. دا یو کار که دې ادا کړ، زړه به دې پرسکونه، ژوند به دې ارامه شي. هغه یو کار څه دی؟ وفا ده. په ځان کې وفا پیدا کړه. کله چې ته د یو چا سره اړیکه جوړوې، که هغه هر رقم اړیکه وي، هغه باید په وفا باندې ولاړه وي. ته نه باید چې د هغه انسان غلطیانو ته وګورې، د هغه نیکیانو ته وګوره، د هغې نیکو اعمالو ته وګوره، بیا دا د دې غلطیانو او د نیکیانو سره راوخله، خپل یې که. دا د وفا نښه وي. په غلطیانو باندې اصلاح کوشش وکړه او نیکیانې لا وستایه چې نورې نیکیانې وکړي. دې ته وفاداري ویل کېږي. کله چې د یو انسان د بل انسان دپاره په زړه کې اخلاص او وفاداري وي، الله پاک د هغه انسان په ژوند کې برکت او په هغه اړیکه کې دایمي او د وفا نه ډک ژوند، برکتي ژوند ورکوي. نو همیشه د یو بل دپاره وفادار واوسئ. که وفادار